وای دا خو دې ما خوړه دا خو ما چې پسې خوړله بس نو خوړل تاسو کار ده دې وکړه چې ودې خوړه دا خو ما خوړله چې په سم دې سڼو نه زما ونیسم دا خبره دې څنګه وکړې دا غلانجه د ملک کاموال تاسې ملک ته راځه واو نسته ولا جنګونه منګونه نسته ګاب نسته ښه مخکې خلکو خو هغه خپل منځ کې به جنګونه کول چې مو فیصلې ور وکړي ناسته هم پې غواړو ستړي اوسئ ستړي اوسئ هرس ملک صاحب هرس زونډه یې څوک دې راوستي دي ملک صاحب دې ډول جنګو پیساره ورکا اوهو جنګ یې کړی څه شي جنګ څه خبره وه ملک صاحب دې ما ګوړه وخوړه ما ورته چې دا ما خوړه دی ما ګوړه ده ښه تا ګوړه ده وتې وخوړه او وخ 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 ګوړه دې خوړلې وه ته یې ده ګوړه وخوړه او اوهو دا خو ډېره سخته لانجه ده دا خو ډېره سخته فیصله ده دا فیصله به کېږي د دې فیصلې لپاره به دې کې خو بجانې کېږي دې کې خو مړي کېږي دې کې خو لانجې کېږي دا به اوس سبا راجګېږي دا به وزني دا خو ډېره غټه لانجه ده که نه نو زه ملک یم ما د خدای د ظلم نه وساتي ما د خدای د زیاتي نه وساتي زه اک فیصلې کوم اک ته به اک وایم بله خبره به تاسې منئ نو تاسې دواړه ډېر ښه تنکي زلمیان یې ډېر ښه خلک یې مې دې زونډې راوستي د خیر په کارو کې هر وخت ګوتې وایي هر وخت د خیر په کارو کې ګوتې وایم که نه نو اوس د تاسې فیصله چې ده هغه ته ډېره سخته فیصله ده فیصله به کوو نو هغه به ږدو نو تاسې داسې کار به وکړئ یو میخه به ته راولي یوه میخه به ته راولي غویی ته به غویی راولي ته میخه راوله نو دا به راولئ د ده به حلال کړي د ما په اجره هغه نورې که ما دا کم و زیات یو شل دېرش لکه روپۍ نه هغه کې خو دا هغه ځان ته ده که نه تاسې به اول دغسې وکړئ دا به راولئ چې به زه بیا فیصله روغ در وکړم ځئ او ملک صاحب دا څنګه سخي ایمانداره سړی دا یې څومره ښه فیصله وکړه د مالې دا فیصله سخته خوښه شوه خو د دا سر لیک رازندې که د دا سر مې چا په ما باندې خو ډېر ګرانه زه خو په ټولو خلکو ګران یم زه خو په ټولو دا خپله په دواړو باندې کې جوړ یو سمه پیټایي ورته